له سپین بولدک څخه تازه حال. په سپین بولدک کې پاکستانی پوځ څنګه افغان میرمنې او افغانان وهلي دي؟ تازه هلته څه پیښ شوي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. سپین بولدک کې پاکستانی پوځیانو افغان میرمنې په کنداغونو سره وهلي دي. څو اونۍ کېږي چې د پاکستان پولیس له لوري د افغان مسافرو سره د بدې رویې له کبله طالبانو د سپین بولدک دروازه تړلې وه. نن د اکتوبر په 15مه او د اقرب په 3مه ورځ د شپې له لوري دا دروازه د 100 ساعتونو لپاره بیا خوشې شوه چې له بده مرغه یو ځل بیا د پاکستاني پوځیانو له لوري د افغان مسافرینو سره ډیر ناوړه چلند وشو. د سیمې څخه د رحمت الله آزاد خبریال په خپل یو راپور کې ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو یو ځل بیا په سپین بولدک کې بېګناه افغان میرمنې د ټوپکو په کنداغونو وهلي دي او هغوی یې سختې بې عزته کړي دي. د کندهار ولایت ځایي چارواکي څو ځله د پاکستاني لوري څخه غوښتنه وکړله چې د افغان مسافرینو سره دې رویه سمه کړي. د همدې ناسمې رویې له کبله د دې ولایت چارواکو د څو اونیو لپاره د سپین بولدک دروازه وتړله. صادرات او واردات بند شول. د کندهار د ولسونو میوې خوسا شوې، خو نن بیا د پاکستاني لوري هماغه چلند وکړ. د فرضي کرښې دواړو غاړو ته پروت پښتون افغان ولس د پاکستاني پوځ د غیر انساني رویې څخه سر ټکوي او وایي چې د پاکستان پوځ ورباندې هر ډول شدت کاروي او دوی ته هیڅ د انسان په سترګه نه ګوري. پرون د چمن په ښار کې هم خلک پارېدلي وو او د اعتراض په ډول خپل دوکانونه او مارکیټونه تړلي وو. په دغه سیمه کې موجوده پښتانه وایي چې د سختې بیکارۍ سره مخ شوي او پاکستان پوځ له لوري ناسمو کړنو یې ژوند تریخ کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.